سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې تاسو به معلومات ولرئ چې ام ټي ان شرکت برته په یو بل نوم باندې بدل شو. که څه په 2008 او 2009 کلونو کې یو کمپنۍ په افغانستان کې فعالیت شروع کړو د اریبا په نامه باندې، خو بیا وروسته دغه اریبا په 2010 او 2011 کلونو کې خپل نوم بدل کړو او هغه یې د ام ټي ان په نامه باندې واړولو، چې کله هم دغه ام ټي ان باندې بدل شو ډیرو خلکو نور د ام ټي ان سره خپل اړیکې بندې کړلې او نور شبکو ته ولاړه، ځکه چې د دوی کوم لوګو چې و د دوی چې هغه نوم و هغه نوم ډیر بدل و. نو اوس خبره دا ده چې ام ټي ان خپل ټوله کمپنۍ په ام 1 لبناني کمپنۍ باندې خرڅ کړو او ام 1 کمپنۍ هم اوټاما په نامه باندې یو نوی نوم ورته پرېښولو او دا نوم به د دې نه وروسته په افغانستان کې فعالیت کوي. ډېر خلک په دې امید دي چې قیمتونه به لا ټیټ شي، خو دا نن په دغه موضوع کې تاسو ته وایم چې آیا قیمتونه ټیټېدلی شي که نه. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو. تر هر څه وړاندې تاسو باید اول کې د ام ټي ان او د اریبا او د ام ټي ان پر تاریخ باندې پوه شئ چې دوی ته ولې د دې ځایه ورسېدله. په لومړي سر کې چې کله هم د کمپنۍ راله د اریبا لوګو دا لوګو وه، دا لوګو چې راله ډېرو خلکو او په ډېر ښه ډول باندې دا لوګو ومنله او ډېرو خلکو د دې سیم کارتونه واخیستله او اول ځل باندې اریبا اولي فعالیت شروع کړو، هغه په ثانیو باندې په سکند باندې خپل فعالیتونه شروع کړه چې ډېر خلک په افغانستان کې په لومړي ځل باندې د دې سره عادت و، ځکه چې مخکې چې کله هم یو کس تلیفون کړی و د یوې دقیقې تلیفوني اړیکې حساب یې در باندې کولو، یعنې 15 افغانۍ به یې در باندې چې یو تلیفون د مسکال دې هم ورکړی وي که هغه وکې کړی 15 افغانۍ درسره تله. نو ام ټي ان اریبا لومړی ځل راله هغه یې په ثانیو بدل کړه او حساب یې هم د 15 ثانیې څخه شروع کولو، چې کله 15 ثانیې څخه شروع کېدله ډېر خلک ولاړ اریبا ته ولاړه. اریبا په ډېر کم وخت کې ډېر مشترکین په کابل کې پیدا کړه. یو خو دا و چې د دې یو د قیمتونو خبره وه، بل د لوګو او دا نوم ډېر خوندور و، او بل خبره دا و چې کله هم تاسو زنګ وهلو د دې وشاته یو ډېر خوندور سندره وه، ساز سره ویل کېدل چې یاره دا ټلیفون بند دی. نو دا ټول کړنې وه چې اریبا یو ډېر غښتل شرکت په نامه باندې افغانستان ته مارکیټ ته را ننوتله او ډېر مشترکین هم پیدا کړه. خو وروسته خبره دا ده چې ساوت افریقا خپل ملي او حیثیتي کنټرول ترلاسه کړو، چې که تاسو معلومات ولرئ په 2010 کال کې تورپوستانو په افریقا کې خپل واکمني ترلاسه کړه، اوس مهال هم چې د ساوت افریقا کې ډېر واکمني تورپوستان په لاس کې وه. مخکې دا واکمني چې وه ټوله د سپین پوستانو وه او اوس واکمنان چې دي تورپوستان دي او تورپوستانو واخیستله ام ټي ان باندې چې کوم لوګو باندې کوم رنګونه چې استعمال کړي وي دا یې هغه خپل مثلا د خپل جنوساید او خپل نسل وژنې او خپل ظلمونو په هکله باندې چې کوم رنګونه وه هغه رنګونه یې په خپل مخابراتي شرکت کې وواله چې دا خپله د په نړیوال مارکیټ کې د ام ټي ان دپاره یو ضربه ولګېدله او ډېر خلکو د دغه کاره څخه یعنې د نفرت په سترګه وکتل چې وروره چې تا سره مشکل درلود دلته ولې دا لوګو راوړې په افغانستان کې پر ما په سر یې ویې، مثلا دا لوګو دې لرې ته ولې راوړې په ایران کې د ایرانسل په سر باندې موږ په سر باندې ویې، مثلا که دا لوګو ته لرې ولې ته راځې په نورو هیوادو کې د ام ټي ان په نامه باندې ویې. دا لوګو په ډېرو هیوادو کې د ام ټي ان د کمپنۍ چې وه دا یې ډېره خرابه کړه او ډېر فعالیتونه یې هم کم کړه. د مثال په ډول باندې په ایران کې هم د ام ټي ان چې دا کار یې وکړلو، ام ټي ان دا خپل لوګو چې واړوله دا وار کې ډېر خلکو مشترکینو د خپل سیم کارتونه پرېښول او ولاړه نور چې مخابراتي شبکو ته. خو خبره دې ته راله چې آخر یې بیرته واخیستله پر ایرانسل باندې ام ټي ان دا خپل لوګو خپل نوم یې بدل کړو چې بیا وروسته بیرته خپل مشترکین ترلاسه کړه. مګر په افغانستان کې دوی ونه شو کړی چې دغه نوم بیرته اریبا ته بدل کړي یا بل نوم بدل کړي او په افغانستان کې هم دوی خپل مشترکین د لاسه آهسته آهسته ورکوله او دا مشترکین هم د کابل څخه په ډېر کابل مزار هرات د دې ولایتو څخه خپل مشترکین د لاسه ورکړل، ځکه چې روشن هم په ثانیو باندې خپل ارتباطات شروع کړه، افغان بیسیم هم خپل فعالیتونه په ثانیو شروع کړه، بیا وروسته اتصالات راغی، اتصالات هم خپل ثانیې باندې شروع ورکړه، بیا وروسته سلام راغی، سلام هم خپل مارکیټ کې فعالیتونه شروع کړه. دا و چې د ام ټي ان کوم مشترکین چې وه هغه په لویه پکتیا کې یو څه پاته سوه او بل په شعرا باندې چې ویې د طالبان په وخت کې د جمهوریت په وخت کې جنګونه وه ام ټي ان دې کسانو ته باج ورکولو
د MTN پایې ډېرې نه والې او چې کله هم په دا لویه لاره باندې د کابل څخه تر هرات پورې تلې نو ډېر خلکو ډېر ډرایورانو MTN درلود او ډېر خلکو د سفر دپاره MTN استعمالوه او افغان بي سیم دا دوه سیم کارتونه چې وه تر ډېر حده کار کولو مګر روشن چې ویه اتصالات چې ویه بیا د دې ګروپو سره جوړ نه وه خو دا دوه ګروپونه چې دوه مخابراتي شرکتونه چې وه دا ډېر ځایو کې هنټرنل ورکوله او دا سیم کارتونه یې درلودله مګر د بل ادرس چې راسو که وګورو نو داسې خاص داسې نه درلودله مارکیټ یې نه درلود په افغانستان کې نو په دا خاطر باندې ویه چې د MTN د افغانستان څنګه یې په یو لبناني کمپنۍ باندې چې د M1 کمپنۍ په نامه باندې نومیږي همدغه کمپنۍ باندې خرڅ کړلو چې کله یې خرڅ کړو نو دوی ولاړو د افغانستان څخه ووته او خپل سامونه یې ټوله دغه M1 کمپنۍ ته ورکړه M1 کمپنۍ اوس دغه تېره ورځ کې اعلان وکړو چې د دې نوم په اوټاما باندې بدل شوی دی اوټاما باندې یو داسې نوم دی چې دا بیخي یو یونیک نوم دی او دا د افغانستان د کلتور او عنعنات سره بیخي هېڅ ورته والی نه لري او ډېر افغانان د دې سره به اشنایي پیدا نه کړي نو دغه دپاره ما په 2022 کال کې زه به تاسو ته بیا خپل ایمیل ثبوت هم وړاندې کوم په 2022 کال کې چې کله هم MTN په M1 باندې خرڅ و په هغه وخت کې ما یو ایمیل د M1 کمپنۍ اجرایي رئیس ته چې ایندی و هغه ته وکړو ما چې کله هم که تاسو افغانستان مارکیټ ته ځئ تاسو د M1 په نامه باندې مه ځئ چې افغانان په دې نامو باندې ډېر اساسه دي تاسو یو داسې نوم پیدا کړئ چې افغانستان د کلتور او عنعنات سره برابر اوسي داسې نوم نه اوسي چې د افغانستان د کلتور او عنعنات سره برابروالی ونه لري نو دغه کار و چې نن په تېره ورځ اوټاما د افغانستان د کلتور سره برابر نه دی او دا به هېڅ وخت هم دومره کامیابه نه سي ښه اوس راځو په دې باندې چې ولې قیمتونه نه پورته کېږي قیمتونه لپاره وګوره که تاسو په اروپا او امریکا او ډېرې هېوادو کې تاسو لیدلی اوسئ کوم کسان چې په دې هېوادو کې ژوند کوي دا هېوادونه چې دي که د دوی نقشه وګوري مثلا دا د امریکا هېواد دی امریکا هېواد دی دلته حیالاتونه دي هر حیالت چې دی بیا په هر حیالت کې یو محدوده برخه چې ده دلته د ژوند دپاره یې معینه کړې ده نور د دې نورې سیمې چې دي دا ټول زراعتي دي داسې لکه افغانستان لا نه دی چې مثلا په یو کلي کې یو نفر ژوند کوي او یو مخابراتي شرکت باید د دې یو کور دپاره لګېدلی اوسي نه په نور غربي هېوادو کې په هر هېواد کې چې ولاړ شئ وګورئ د ژوند سیمه بدل معلومه ده او د زراعت او مالداري برخه معلومه ده د تجارت برخه معلومه ده د سیاست برخه معلومه ده دغه ټول برخې لري داسې نه دی لکه افغانستان لا چې دلته یو کمپنۍ اوسي بیا بغل ته امنیه قومنداني اوسي بل ته بغل ته بیا مکتب اوسي بل ته بیا کورونه اوسي داسې ګډ وډ چې په افغانستان کې دی په افغانستان کې دا ډول ژوند په نورو هېوادو کې نه دی او افغانستان چې نقشه هم وګوري د افغانستان په هر سیمه کې یو کور جوړ دی او دا یو معینه منطقه د مشترکینو دپاره په افغانستان کې نسته نو ډېر کمپنیان مجبور دي چې هنټرنونه ډېر کړي هم هنټرنونه چې ډېرېږي او د هنټرنونو تراکم چې کله هم ډېرېږي نو دلته برق ډېر مصرفي دلته باید کارګر ولري دلته باید تخنیک ولري دلته باید انجینران ولري دا هر څه مصارف او دا مصرفونه چې دي دا ډېرېږي چې کله هم مصرفونه ډېر سوه نو دوی بیا نسي کولی چې انټرنیټ په ارزانه بیې باندې خرڅ کړي او د ارزانه بیې باندې خرڅ کړي او ګټه وکړي نو بعضې خلک وایي چې انټرنیټ ارزانه نه خرڅولی بیا ولې انټرنیټ دې ډېر کړي نو په دې خاطر باندې بیا دوی کولی شي چې په ارزانه باندې خلکو ته یې ورکړي د مثال په ډول باندې اوس یو MB په 1000 افغانۍ ده په 1000 افغانۍ باندې یو MB ده دا واخی په 10 MB کوي 10 MB په 2000 افغانۍ باندې ورکوي ډېر خلک به خوشحاله سي لکه څنګه چې پاکستان دا کار کړی دی لکه څنګه چې هندوستان دا کار کړی دی ګوره موږ خبره دلته دا دقیقه ده که موږ وګورو په دغه خپل خریداریانې په ټیرابیټ باندې وکړو په ټیرابیټ باندې که موږ خپل خریداریانې وکړو اوس په ګیګابیټ باندې موږ اوس خریداریانې کوو اوس په خریداریان چې دي په ګیګابیټ باندې دي یعنی یو GB موږ د انټرنیټ سرعت اخلو په افغانستان کې اوس 300 ګیګابیټ یعنی 300 GB دا سره راځي انټرنیټ سرعت لري پر سکند چې دی ګوره بیټ په بایټ باندې فکر ونیسئ چې موږ دلته که GB وایو موږ برته به هغه دا څه دی بیټ باندې زما منظور دی په بایټ باندې بیا فکر ونه کوئ
موږ 300 ګیګابټه اوس انټرنیټ لرو. که موږ اوس د ټیرابټ باندې واخلو، په ټیرابټ باندې که موږ واخلو زموږ مصرفونه کمیږي او ارزانه هم موږ تولیږي. خبره دا ده چې موږ د دې لپاره زیربنا نه لرو. اوس دغه یو ټیرابټ د مثال په ډول باندې د اوس لپاره موږ 300 انچه واټر پمپونو تار ولرو چې دا څه کویم دا اوبه پکې کې 300 انچه اوبه تیر کو، او که موږ وغواړو چې دا په 1000 جی بي 1000 انچه پایپ ورته جوړ کو، نو د دې لپاره خو بیا هغه یو قوي پایپ پکار دی، یو قوي ماشینري پکار دی چې دا اوبه پمپ کړي، د هغه لپاره یو قوي برقي سیستم پکار دی، د هغه لپاره یو منظمه شبکه پکار ده. دغه بنسټونه موږ نه لرو دا په افغانستان کې. که موږ مخابراتي بنسټونه دا اوس وګورئ، که موږ وګورئ یوازینی مشکل چې موږ په کابل کې هغه وخت کې زه د FTTH جنرال منیجر وم، په هغه وخت کې یوازینی ستونزه چې موږ په افغان ټیلیکام کې درلودله، افغان ټیلیکام دا اوس د کابل مترو چې ده په کابل کې چې کوم د فایبر ارتباطات دي، دغه ارتباطات چې ډیر کار وکړي د 100 جی بي دپاره نور کار نشي کولی، 100 جی بي نشي 10 جی بي دپاره بالا کار نشي کولی. 10 جی بي انټرنیټ په کابل کې موږ نشو کولی اضافه په دغه میټرو سیستم کې تیر کو. او که موږ وغواړو چې خپل انټرنیټي سرعت ډیر کو، موږ باید دغه کوم فایبرونه چې پرته دي دا حدودا د 1995 کال څخه فکر کوم شروع دي، چې هغه تیر ځل چې طالبان راغلي وو، په تیر ځل طالبان کې دوی فایبر فعالیت شروع کړی دی، او تر 2010 کال پورې د کابل میټرو پوره شوې ده. مګر اوس چې کوم فایبر په نړۍ کې را پیدا شوی دی هغه ډیر قوي او ډیر پرمختللی دی. نو اوس دپاره که موږ وغواړو چې خپل بنسټونه سم کو، بنسټونه د سمولو لپاره یوه ستونزه دا ده چې موږ د کانالایزیشن نه لرو په کابل کې. کانالایزیشن موږ په نورو ولایتو کې نه لرو. کانالایزیشن موږ نه لرو چې د یو ولایت څخه بل ولایت څخه په کانالي سیستم باندې وصل اوسي، چې کله هم دا فایبر وخت تیر سو دا فایبر ټول کړه او د اول کې یو بل فایبر وغځوه، هغه زوړ فایبر را ټول کړه. موږ دپاره مهمه دا ده چې که دا فایبر جوړ شوی دی موږ باید دغه ټوله سیمه وکینو او هغه زوړ فایبر را وغواړو، ایسته کړو بل فایبر، او پر دې باندې ډېر پیسې مصرفېږي. همدا اوس که موږ د کابل په میټرو کې باندې، یعنی دا کومه شبکه چې په ښار کې ښارونه سره وصلې دي ته میټرو سیستم وایي. که موږ وغواړو د کابل میټرو فایبر سم کو، د دې دپاره موږ باید د کابل ټولې کوڅې برته کندنکاري کو او کانالایزیشن ورته جوړ کو، او د دې دپاره موږ فایبر جوړ کو. په هغه وخت کې ټول انجینرانو همدغه ویله چې د خدای ورې ته وګورئ دا کانالایزیشن جوړ کړئ، اوس به یو څه پیسې مصرف شوي اوسي، او دغه د فساد پیسې که فساد کې شوی نه وای موږ کولی شو چې کانالایزیشن هم جوړ کړو. مګر دا په فساد کې دی، نیمایي بودیجه به وه په 10 میلیونه ډالره د منظورېدله، او د 10 میلیون ډالره په حاصل کې پیسې به چې تطبیق کېدله $1,00,000 ته خبر رسېده، نور ټول په فساد کې تله. خبره ټول په همدې کې ده چې موږ اوس زیربنا او بنسټونه نه لرو د دې کار لپاره. چې کله زیربنا او بنسټونه نه اوسي بیا په هیڅ وخت کې موږ نشو کولی چې قیمتونه لوړ کړو، قیمتونه کم کړو، ځکه چې هر څومره سرعت د نړۍ څخه موږ قوي سرعت واخلو، مګر موږ نشو کولی چې دا په افغانستان کې مشترکین ته په همدغه ډول باندې ورسوو. دا یو مسله ده، بل د تیلو مشکل، بل د تجهیزاتو مشکل، بل د انجینرانو د قدرونو مشکل، بل د امنیتي سیستم مشکل، بل دغه ټول مشکلات دي چې موږ نشو کولی چې په افغانستان کې د انټرنیټ قیمتونه کم کړو. په هغه وخت کې سلام هم پر دې باندې ډېر فکرونه کوله، ټول شبکې به دغه په فکرونو کې چې رقابت دی چې هر یو وکړی چې مشترکین ځان ته پیدا کړي، مګر نشته امکانات نشته. کنې هر شبکه غواړي چې دا کارونه جوړ شي، تر څو چې په افغانستان کې یو قوي بنسټونه زیربنا جوړ نه شي دا په هیڅ عنوان باندې موږ ته که هغه اوټاما ده، که هغه MTN دی، که هغه اریبا ده، که هغه اټوم بم دی، که هغه هر بلا دی چې راځي، موږ یې نشو کولی چې د انټرنیټ قیمتونه کم کړو. ایله مند یم چې په دې خبرو باندې پوهېدلی اوسئ. دا د نن ورځې ویډیو ایله مند یم چې یو څه مطالعه کړي اوسئ، تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.